أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا. اللهم ربي زدني علما. واحکام دی عبارت پرګدو خو عبارت پر روزانه ګورو ښا صحیح په پرونه عبارت نه اوریدل نن یعنی دا سوچونه کو چې بس عبارت ته چوټی شو چوټی نه ښا کنه اوریدل به شي درنه صحیح کوم اورید نه اوریدو او نه اوریدل او نه صحیح کولو باندې بیا به سزا ملويږي پوه شي په خبره عبارت دا لازم دی ښا عبارت سره یعنی دی کې بدا پیدا وي چې تاسو به خام مطالعه کیږي او مطالعه ضروری چیز دی چې مطالعه نه بغیر درس تکې نسته کنه نو بیا به استاد سبق باندې نه پويږي نو مطالعه ضروری دی چې اول مطالعه وکي نو بیا به د استاد سبق ته په ذهن کې خپوخ کینی ها نو مطالعه په خپل ځان باندې لازمه کو مطالعه طریقه دار چې اول به تاسو په عبارت جوړ کو هغه کې و اعراب هغه باندې ولګاو چې د فاعل دی د مفعول دی د حال دی د تمیز دی وغیرہ وغیرہ د څه شی او بیا به لفظي ترجمه وکړو کوئی شي په خبره نو بیا به تاسو سبق باندې خپويږي حاشیه به ورته وګورئ. واما المشكل فهو مزداد خفاء على الخفي. حاجی تاسو ته دغه مقابل ظاهر نص مفسر محکم ولا مقابل د تبیانیږي څنګه خفي دی مشکل دی مجمل دی متشابه دی بیګه تاسو ته خفي بیان وشو نو اوس دته مشکل ولا بیان کوي مشکل و اما المشکل او تاسو ته یلی شی او چې دغه په اعتبار د خفا سره ټولو نه ادنا خفي دی اغه نه زیات مشکل دی اغه نه زیات مجمل دی اغه نه زیات متشابه دی یعنی خفي کې ته څومره خفا موجوده دی اغه نه اعلی مشکل مطلب دا دی چې مشکل کې اغه نه زیاته خفا موجوده دی بیا مشکل نه مجمل کې زیاته خفا دی اور اندرنګ بیا متشابه کې مجمل نه زیاته خفا دی نو اوس و اما المشکل هر چی مشکل څه دی فهو دا مشکل ما هغه دی ازداد معنا ولی کو اردو کې جو بڑھ جائے سمانا جو بڑھ جائے خفا میں بڑھ جائے خفا میں بڑھ جائے پوشیدگی میں بڑھ جائے پٹوالی کی زیاد شی علل خفی پچشی باندې بڑھ جائے خفی باندې سشی باندې خفی باندې په خفا کې زیات شي کأنه گویا کې بعد ما خفیا روست د هغه نه چپټته علی السامع په سامع باندې حقیقته حقیقت هغه دخل فی آله و امثاله داخل شي هغه په خپل هم شکلو کې اور په خپل هم مثلو کې اے روسته د دینا یعنی دغه خفات څنګه زیاتیږي خفي باندې د څنګه زیات دي روسته د دینا چې د دی ول حقیقت ته باندې پړتي حقیقتي څرګان نه دي اور بیا هغه سراسر د خپل هم شکلو کې هم داخل شي نو خفا زیاته شو کنه ګوره خفي کې څه شی خفي کې څه عارض د واجب نه خفا راغلی و اوس دغه مشکل کې خفا څه دی هغه دقت معنا د واجب نه څه د واجب نه دقت معنا ډیره باریکه ده د دې ټکی ولا معنا ډیره باریکه ده نو اوس پته څه شي کوي اول به دغه معنا معلومه صحیح شو اوس بیا څکله ته معنا معلومه کا کنه نو هغه ول محتملات ډیر دي صحیح شو دغه لفظ دغه معنا ته معلومه شو هغه د بعد د خپل هم شکل او هم مثلو کې داخله شي نو اوس ته اول به معنا معلومه کې بیا به ته غور او فکر وکې چې دغه معنا اوس دي کې موجوده دي او کنه دي دغه معنا دي کې موجوده دي او کنه دي دغه معنا دي فرق کې موجوده دي او کنه دي ګوره یو خارجي مثال سره د سي ځان پوي کو لکه ګوره او زید
صحیح شولا دغه زید تانه پټ شولو صحیح نو ګوره اول به ته دا معلومه یې کنه چې زید کمی کمرې کې پټ شو صحیح شولا اوس که هغه کمره ته معلومه شوه هغه کمرې کې صرف زید دی اور یا زید چې کومه دی هغه ګیره دی پټګې وهله دی دغه نور ور سره ټول د خیره کلګری دی نو اوس بیا هم ته څه مشکل نشته لاړلې زید تاور نه اوله زید روزه ځکه دغه نور ټول هغه بدل دی دینه نو ګوره دا اوس خفي دی دي کې صرف یو ضرورت دی کنه زید چرته دی هغه کمرې ته بس معلوم شو دته زید اوس مشکل څرنګه چې دغه زید اول به ته کمره معلومه کی چې کمی کمرې کې دغه زید پټ شو اور بیا دغه زید پټ شوی دی یله د خیره ټول ورکی هغه شانتي طالبان دي ټول ماشاءالله پټګي والی دي ټول سترګي توري کړي دي او خم مضبوط جنونی برابر کړي دي چې ناو ته د ټول سترګي توري دي د ټول سپین پټګي والی دي نو دي کې زید کوم دی نو بیا به ته سوچ او فکر کوي دغه زید دی صحیح شولا نو دا مشکل دی چې اول د زید کمرې معلومی دل بیا خپل هم شکل او هم مثلو کې داخلي دلو د بعد بیا غور او فکر کول چې زید ورکی دا دی نو اول به دغه د دې لفظ ولته معنا معلومه کی بیا څه کله معنا معلومه کا بیا به دې محتملاتو کې غور او فکر وکي څه دغه معنا د دې کم کې موجوده دی پوه شي په خبره لکه ګوره د دې کې د مثال درکړی دی کنه چې یو سړی قسم وخوړل چې لا یعتدمو څه زب سالن نه خورم اوس اعدام معنا څه شی دی اول به مونږ د اعدام ولا معنا معلومو اعدام څه شي ته یی اعدام هر هغه خوراک سیسته یی څه هغه د روټه تابع خوړل شي هغه د روټه تابع خوړل شي اور روټه باندې د هغه ول رنگ لګيږي یعنی هغه مو پښتو کې ورته یی ککړیږي روټه ور سره ککړیږي هغه ور سره ککړ شي لاندا شي ور سره اردو کې ویا چې جو بیگ جاتا ہے صحیح شوا جس میں روٹی بیگ جاتی ہے نو دا ګورا دا د اعدام ولا معنا شوا صحیح شوا اوس یو سړی دی هغه قسم خوړل لا یعتدمو اور هغه د نر بچي مونږه وکتل هغه وریته غوخه ته لګیاو وریته غوخه خوړل نو اوس کله وریته غوخه خوړل یره دا اوس حانس شو که حانس نشو صحیح شو ته دا مسله مثلا راغله چې یره هغه د تویلو چې مولوی صاحب ما ویلو چې لا اعتدمو زب سالن نه خورم اور ما پوریتا غوخه و خوړل سیخونه مو خوړلو یا مو خوټولی او یو خوړلا اور یا مو کومه دی پنیر او خوړلو دغه شیزونه ما او خوړلو نو ته اول د اعدام معنا معلومه کی اعدام معنا داده اوس دغه شیزونو کې د اعدام ولا معنا مندل شي او کنه شي مندل دا غور او فکر وکړي یره مندل شي تحانسی نشي مندل تحانس نه نو دي ته مشکل یي پوه شي په خبره واما المشکل هر چې مشکل دی فهو پس دغه مشکل ما هغه دی ازداد څه هغه زیات شي خفاء په اعتبار د خفا سره په خفوالی پوشیدوالی کې پټوالی کې علل خفی زیات شي پچا باندې خفی باندې څنګه زیات شي وي په خفی باندې کانه گویا کې دغه مشکل ادمه رسته د هغه نه خفیات د پټ شوی دی ال خفیات پټ شوی دی ال سامع په سامع باندې څه شي پټ شوی دی حقیقته حقیقت دغه لفظ دا پټ شوی دی دخل بیا داخل شوی دی فی اشکاله په خپل هم شکلو کې و امثاله اور خپل هم مثلو کې یعنی جو داخل ہوا ہے اپنے ہم شکلوں میں اور اپنے ہم مثلوں میں حتی کہ لا ینال المراد دا متعلق تے دی متعلق دخلا دے صدا داخل شی حتی کہ لا ینال المراد نشی یعنی نشی حاصل اول مراد الا بالطلب مگر په طلب سرا ثم بالتأمل بیا په تأمل سرا اول طلب څه معنا د دې څه شی دی بیا تأمل غور او فکر څه حتی یتمیز عن امثاله
حتی کې چې دغه مراد جدا شي هم مثلنا لکه ما د زید ولا مثال درکړلو ونذيره فی الاحکام اور نذیر مثال دغه مشکل فی الاحکام په احکام شرعیه او کې حلف یو سړی قسم وخړل لا یعتدمو یعنی هغه به سالن نخوري ای لا یاکل اداما هغه به ادام نخوري سالن به نخوري فانه ظاهر فی الخل والدبس دا ظاهر دی په خل یعنی په سرکه کې والدبس دبس وهو عصير الرطب دا شیرا د رطب د کجورو دی د کجورو شوروا یعنی کم ځای کې چې کجوري زیاتې وي کنه نو هغه ځای کې د کجورو ولا چکنی هم جوړیږي د کجورو ولا مرابا هم جوړیږي لکه عربو تلار شي کنه خاص کر الله د تاسو بار بار بوزي نو الته کې چلاړ شي دغه پرشامیوي او یا کومه دی روجامات وي شپې خوراکونه راوړي عرب خوراکونه راوړي کنه نو مو الته کې ترسکونو شیزونو تزړه کی اور عربیان څه شی راوړي کنه هر یو شی به کجوري نه جوړي بسکټ څه د تدر کی کنه ها چې بسکټي مات کی نو بسکټ کې بنانا کجوروي اندرنګي او دسي بدل کیکونه بوي یا کومه دی دسي ډبلی بوي څه شي بوي دسي بدل شکل بوي کنه چې تبر واخلي چهره دا کومه ځای کاوي او څه کله وکړي هغه کې بن کجوره استعمال اندرنګي خو مثال چټنی د تراوړي یره دغه چټنی د خو ترخاوي او ځکه له هغه هم خواګاوي هغه به دته کجورو نه جوړه کړی صحیح نو اوس دغه یعنی اوس دغه ځکه دغه کجورو ولا چټنی نو ګوره دا روټه سره خوړلې شي کنه اندرنګي روټه باندې د دی ول رنگ هم خيږي کنه خوشوي نو ودب سي د کجورو ولا شیرا یعنی کجورو ولا شروبا اندرنګي د کجورو مرابا اندرنګي د کجورو ولا چکنی نو دي کې دا ظاهر دي ځکه خل سرکار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کنه بهترین سالن هغه څه شه دی الخل سرکا دی کم کور کې چې سرکا موجوده وي چې هغه کور وکله هم سالن نه خالی نه پاتېږي سرکا کله کله استعمالو ښا کنه بقاعده روټه سره استعمالو سالن نه بغیر استعمالو دا سنت عمل دی صحیح شو ودب صفه انما پس خبره دادی هو قول دی لا یعتدمو دی مشکل دا مشکل دی فی اللحم په وخی کې خو وخی نه مراد څه شه دی وريتا وخا بونه هو گوشت څه شه بونه هو وګوره بونه لیکل څنګه شي بعد دو چشمی ها با دو چشمی ہے او بعد دو چشمی ہے څنګه لیکل شي با بیا د سه دو چشمی ہے ها بور سره واچو بیا نون بیا الف بونه هو گوشت والبیس اور آگے خودی نه ګوره ابله هو انډه مراد ہے ابله هو بیا مو تاسو څه کما انډه په خو کنه نو وړو کې مرچو مټرو کې هغه خو بیا سالن دی هغه ور نه دی مراد صحیح شو والجبن پنیر هغه سپین شیز وی دا تاسو کتلې وی دغه غټو شهرونو کې پېښور پنډي کې هلته کې بقاعده بازارو کې خرڅيږي ښا سپین حتا کې یطلبا څه طلب کوله بشي طلب کوله شي فی مان الاعتدام معنا د اعتدام کې اول به اعتدام معنا معلومه کې دي کې به طلب وکړل شي ثم يتامل بیا به تامل وکي ان ذلك المعنى صدق معنا د اعتدام څخه متار وبستلا هل یوجد آیا دا موجودی دلشی فی اللحم باللحم کی والبیز اور بیز کی آگے کی والجبن دری قراءت دی کی کول شیخا والجبن اور والجبن دا دری ام لا یا نشی مندلے خاجی ثم فوق المشکل بیا پاس د مشکل نا یعنی مشکل نا پاس خفا مشکل نا پاس خفی پټ المجمل هغه څه شه دی مجمل دی پورا ثم فوق المشکل فی زیادت الاشتباه والخفاء فزیادت اشتباه اور په خفا کې څه شه دی المجمل مجمل دی وهو محتمل وجوها دا مجمل هغه د احتمالات احتمال لري وجوها د ډیرو معناګانو
فصارا پس وګرځیدل دغه مجمل بحال په داسې حال کې لا یوقفو سواقفی دل نشی پدی باندې واقف نہیں ہوا جا سکتا علل مراد به پدی مراد باندې په مراد دی باندې به معنا دی باندې اور مراد الا مگر کلبت دی باندې واقفی دل شي ببیان په بیان سره من قبل المتکلم هغه جانب د متکلم نه ګوره اوس دی کې درې خفاګان راغلي دی کې درې پټوالی راغلي درې مشکل کې دواو کنا اول معنا اول خفی تراشه خفی کې یو پټواله صحیح شو آیا دغه دی ته تورار ولی ای صحیح شو دی اخذ مال د غیر کړه دی سارق هم اخذ د مال د غیر کړه دی خو دی ته سارق نه ای نباشی د ولی ای نو بستا معنا معلومه کړله سیر دی د واجنه یا کمواله دی یا زیاتواله دی بس سر دی سره دغه خفا ختم شو کنه اور بیا مشکل تراشه اول معنا معلومول اور بیا تأمل کول بیا غور و فکر کول سے اوس دغه معنا دی کې موجوده دی او کا نه دی نو دوی خفګان شوي اوس دغه مجمل کې درې خفګان دي مجمل کې څوره دي درې څنګه دي صدا تأمل سره هم ته نه حاصلېږي صحیح شو اول خو معنا هم پټه دي معنا د معلومه شو اوس د دی ولا مراد څه شي دي ته غور او فکر وکړو تسل کله هم غور او فکر وکا د دې مراد ته نشي معلومیدل د دې مراد ته نشي معلومیدل چا د طرف نه معلومیږي یره د دی ولا کم قائل دی کم متکلم دی هغه څه په خپل د بیان وکي کنه چې یره دا دی نو بس صحیح دی هغه نه بغیر ته معلومیدل نشي هغه د پر ګوره مثال دی درکړه دی وحرم الربا چې ربا حرام دی اوس ربا معنا څه شي دی ربا معنا دی مطلق زیادت څه شي دی مطلق زیادت الله تعالی یعنی لغوی معنا وکا چې الله زیادت د حرام کړی دی الله زیادت څه شي کړي حرام کړی دی نو اوس کله مونږ دغه معنا خود مونږ معلومه دی خدغه معنا څه کله مونږ وکړه غور او فکر مو وکړ یره دغه معنا دا خو په بیع کې هم موجوده دی کنه ځکه بیع کې زیادت شته کنه شته دغه تاجران څه تجارت کوي خو اندی د پاره کوي کنه څلس ولا شی خسته وي نو هغه باندې 2-3 روپی 15 روپی وګټي په 15 سي خاص کې زیادت راغلو خنه او دغه بیع حلال دي که حرامه حلال دي ځکه دینه مخکې الله فرمایي وحل الله البيع وحرم الربا نو یره بیع کې هم زیادت دي او دغه زیادت کو الله تعالی حلال کړی دی نو وحرم الربا دینه کم زیاتواله مراد دی دینه کم زیاتواله مراد دی نو دې کې تقاصر ته ارمان دې سل کاله غور او فکر وکا او دې باندې ته نشي معلومیدلې تر څو پورې چې هغه متکلم ته په خپل بیان ونکي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دې بیان وکړو چې دغه زیادت کم زیادت حرام دی صحیح شواله کم زیادت حرام دی نو هغه بیان پیغمبر علیه السلام وکړلو چې هغه حدیث ته الحنطه بالحنطه والشعير بالشعير والملح بالملح اور والتمر بالتمر اور والذهب بالذهب والفضه بالفضه مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا دغه حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایل چې ګوره الحنطه تمام منسوب ویلو کنه نو دا حدیث اندس دی د لپاره به مقدر رو بس لا تبيع الحنطه بالحنطه چې تاسو ما خرڅو غنم په بدلې ده غنمو کې جوار په بدلې ده جوارو کې کجوري په بدلې ده کجوري کې مالګه په بدلې ده مالګي کې سونا په بدلې ده سونه کې اور سپین زر په بدلې ده سپینو زارو کې مثلن مثلن برابر سرابر یدن بیدن ہاتھوں در ہاتھ صحیح شوالا والفضل ربا اور زیادت پدی کی هغه سود دی یعنی زیادت سره دا ما خرڅو صحیح شوالا اوس ګور دی کی بیا زمونږ فقهای کرام غور او فکر وکړو کنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګور دی کی یلی دی والفضل ربا څه خدا تاسو خرڅو نو مثلن بمثلن به خرڅو مثلن بمثلن اور اندرنګ یدن بیدین هات لاس پلاس وی اور برابر سرابر وی نو ګور او دی کی دوا قسمه شیزونه ذکر دی دوا قسمه
یو کیلی شیزونه ذکر دي او یو وزنی شیزونه ذکر دي. صحیح. نو دین فقهای کرام رو بستلو چیرې قدر یو وي. څه شوی؟ قدر یو وي. یعنی یو طرف ته هم کیلی اور بل طرف ته هم کیلی، یو طرف ته هم وزنی بل طرف ته هم وزنی، اور یو ورکی پکار دی الحنطه بالحنطه والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضه بالفضه. یعنی ګوره هر یو جنس په بدلی د جنسي ګرځولای کنه، هر یو جنس په بدلی د خپل جنسي ګرځولای. غنم په بدل د شعیرو کې نه دی ویلي څول حنطه بالشعير خو نه دی ویلي والحنطه بالحنطه. صحیح. نو معلومه دا شوا څه قدر مع الجنس. څه شي؟ قدر مع الجنس. یعنی جنس یو وی قدر یو وی. قدر کې کیل اور وزن دواړه رسی. کیل مانا یعنی کم چیزونه ناپ کر بیچا جاتا ہو، جو چیزیں ناپ کر بیچی جاتی ہو کیل کول شي. لکه نن سبا مونږ سره سره د شودو ولا کیل پاتې دي زغه ولا لوخي وي، مخکې به دغه غنم دا هم پیمانو سره خرڅیدلو. صحیح. نو دغه کیل اور وزن لکه وزن سیرونه. صحیح شو. نو اوس ګورا غنم دی کنه، غنم او زتا ته 2 سیر غنم درکوم او ته ماته یو نیم سیر غنم راکې، نو دغه نیم سیر غنم دا ماته ته د څه شي ولا درکو، چې ماته ته 2 سیر درکو، ته ماته یو نیم سیر غنم راکو، نو دغه نیم سیر دا زیاتواله دی او دا سود دی. صحیح شولا. دا څه شي دی؟ دا سود دی. ګوره او دا بلا عوض راغلو کنه. دا نیم سیر غنم تا ته څه شي په عوض کې دی راغلو؟ یو نیم سیر دا خو بدل شو، خو دغه نیم سیر دا بلا عوض زیادت دی او دغه زیادت د سود دی. خو شي په خبره. نو دینه مسله دا معلومه شو څه قدر مع الجنس وی. قدر مع الجنس یعنی 2 شیزونه هغه کې د دواړه شرایط موجود وي، نو دا به برابر سره بر خرڅول شي، هاتو در هات په خرڅول شي. بیا دې کې زیاته د سود دی. بل دینه علاوه نور بیع نور زیادتونه هغه څه شي دي جائز دي. اوس ګوره قدر مع الجنس د دواړه شرطونه دي. کچرتا قدر وی اور جنس یو نوی، یعنی یو طرف ته غنم بر طرف ته جوار، نو بیا زیادت جائز دی. بیا زیادت ماتا ته سیر غنم درکو، تا ماته 2 سیر جوار راکو، نو دا زیادت دا جائز دی. خو بیا هم چې یو صفت خو ورکشتا کنه څه هغه قدر دی، دواړه کېلی شیزونه دي کنه یا دواړه وزنی شیزونه دي کنه، نو اودار بیا هم جائز نه دی. پوه شي په خبره. ثم فوق المشکل، بیا پاست مشکل نه، یعنی مشکل نه پاسا په اشتباه اور په خفا کې. المجمل مجمل دی، وهو دغه مجمل ما هغه د احتمالات احتمال لري وجوهن د ډیرو معناګانو، ډیره معناګانی دي. فصار پس وګرځیدل دغه مجمل به حال په داسې حال کې لا یوقفو کې واقف نہیں ہوا جا سکتا علی المراد به، اس کے مراد پر الا ببیان، مگر بیان کے ساتھ من قبل المتکلم، مگر بیان کے ساتھ. یہ بیان کس کی جانب سے ہو؟ متکلم کی جانب سے. ونذیر استاد خداویو چې دغه وحرم الربا د خو الله یلدی او دغه حدیث کو د پیغمبر علی السلام دی. وما ينطقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر خبره د چا خبره دی؟ دا د الله خبره دی. پیغمبر خپل خواهش نه یو خبره هم نه کوي. ونذیره فی الشرعیات، او نذیر مثال د دې په شرعیاتو کې قوله تعالی، قول د الله تعالی حرم الربا. فان المفهوم، پس بشکا مفهوم من الربا د ربا هو زیادت المطلقه، هغه خو مطلق، هغه خو زیادت مطلقه ده، یعنی مطلق زیادت ته. وهي غیر مرادت، او دا خو غیر مراد دی، دا خو مراد ورکه نه دی. بل المراد، بلکہ مراد الزیادت زیادت ته، الخالیت دس زیادت سے خالی وی، عن العوض د عوضنا فی بیع المقدرات المتجانست، بیع کی بیع د مقدرات متجانساو کې، یعنی قدر مع الجنس سکم حدیث تاسو ته بیان شو. صحیح. مقدرات مانا مکیلات اور موزونات، متجانسات مانا یعنی یو جنس یو شانتی شیوی. واللفظ اور لفظ در ربا گورا ہے
واللفظ اور لفظ هغه لفظ څه شی دی ربا دی کنه حرم الربا نو لا دلالت له على هذا نشته دی دلالت دغه ربا د پاره دغه لفظ د پاره الله هاذا په دغه معنی باندې صحیح شو څنګه معنی باندې الزیاده الخالیه عن الاوعوذ فی بیع المقدرات المتجانسه نو دغه معنی باندې دغه لفظ د ربا دلالت کوي نه کوي کنه خدا خو متکلم پیغمبر علیہ السلام بیان کو نو فلا ينال المراد تو نہیں پہنچا جا سکتا نہیں حاصل کیا جا سکتا مراد بالتأمل تأمل کے ساتھ یعنی دغه مراد تا نشي نشو حاصل دله تأمل سره ارمان تسل کاله ور باندې غور او فکر کړو ثم فوق المجمل بیا پاست مجملنا فی الخفاء په خفوالی کې په پټوالی کې المتشابه هغه متشابه متشابه کې بیا مجمل نه هم زیاته خفا ده زیات پټواله دي څنګه دغه مجمل چې کوم دی هغه بیان دنیا کې راغله دي متکلم د هغه بیان کړي دي او متشابه بیان هغه الله تعالی نه دی کړي څه هغه د پر مثال حروف مقطعات دي حروف مقطعات کم دي الف لام میم ح میم کاف ها یا عین سین قاف ح میم عین سین قاف الف لام میم را الف لام را صحیح شو یاسین دا ټول حروف مقطعات دي بیا دغه متشابهات شی کې د توضیحات کړي دا په دوا قسمه باندې دي متشابهات په څو قسمه باندې دي دوا قسمه یو قسم متشابهات هغه دي چې هغه لغوي معنی هم ته پته نه وي د هغه مراد هم ته پته نه وي هغه حروف مقطعات دي او دویم متشابهات هغه دي چې هغه لغوي معنی خو ته پته شته خو د هغه مراد ته پته نشته لکه هغه د پر مثال ید الله فوق ایدیهم ید الله علی الجماعه اندرنګي الرحمن علی العرش استوى اندرنګي وسع کرسیه السماوات اندرنګي نور ټکی صدغه متشابهات لغوي معنی خو مونږ ته معلومه دي کنه ید الله لاست الله تعالی الرحمن علی العرش استوى په عرش باندې برابر شو کېناستو وسع کرسیه کرسی د الله تعالی لغوي معنی خو مونږ ته معلومه دي خو مراد دي نه څه شي دي مراد مونږ ته معلومه نه دي نو دا متشابهات په دوا قسمه باندې دي ثم فوق المجمل في الخفاء المتشابه مثال المتشابه مثال د متشابه الحروف المقطعات حروف مقطعات في اوائل السور په اوائل د سورو کې وحكم المجمل والمتشابه اور حکم د مجمل اور متشابه څه شی دی اعتقاد حقیقت المراد به اعتقاد لرل عقیدہ لرل حقیقت یعنی حقیقت حق جاننا مراد بھی کو حق جاننے کا اعتقاد رکھنا کہ صدی ولت سے کم مراد دے کا نا حروف مقطعات نت مراد دے دی حق عقیدہ بتلری د حق تی حتی یاتی البیان حتی کہ بیان راشی مجمل ولا بیان خود دنیا کی راشی اور د حروف مقطعات ولا بیان بقیامت پورز رسی قیامت پورز مونږ ته پته ولګي چې ید الله فوق ایدیهم څه معنا اندرنګ الرحمن علی العرش استوى څه معنا چې الله به مونږ ته خپل ځان راتا کی په عرش باندې به استوا کړی وي نو هغه وخت به مونږ ته پته ولګي خو دنیا کې پته نه لګي کوئی شي په خبره